سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو هیله لرو چې جوړ او روغ یاست. تېره ورځ موږ یو ویډیو اپلوډ کړې وه چې څنګه د فیسبوک پیج څخه اتومات میسیج پرېږدو. نو یو ورور بیا کمنټ کړی و چې په واتساپ کې دغه طریقه نو اوس غواړم تاسو ته هم وښیم. راځئ دوستانو ویډیو تر پایه سره وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو در سره کمنټ کړئ. راځئ دوستانو لومړی به تاسو راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی دلته دوستانو دوه ډوله واتساپونه موږ لرو، یو واتساپ بیزنس لرو او بل واتساپ میسنجر لرو کنه. نو تاسو به څنګه وکئ دلته کله چې دغه دوه واتساپونه تاسو ته راغلل، تاسو وګورئ دا واتساپ میسنجر دی کنه او چې دلته زه بیزنس دغه بیزنس دی کنه، دغه ګورئ دا بیزنس دی. تاسو به د بیزنس واتساپ را ډاونلوډ کړئ. ښه ما ډاونلوډ دی، اپډیټ رانه غواړي او دا به زه بیا وروسته اپډیټ کړم. نو تاسو به څنګه وکئ، را به شئ همدغه بیزنس واتساپ ته. کله چې دغه ته راغلی دغه به را خلاص کړئ. کله مو چې را خلاص کړ تاسو به د پاس کونج کې دغه سیټینګ اړخ ته راشئ، دغه کې به لاندې سیټینګ ته راشئ. تاسو وګورئ دلته یو آپشن موجود دی بیزنس ټولز، دغه په هغه بل واتساپ کې نه دی موجود خو په دې کې شتون لري. نو تاسو به څنګه وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته یو بل آپشن تاسو ته راځي ګریټینګ میسیج، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو به دغه علامه آف وي، یعنی دغه ځای څه دی دا تاسو وګورئ، دا به ستاسو آف وي، دا به ان کړئ. وروسته به په دغه ځای کې تاسو ته د انګلیسي لیکل موجود وي. نو تاسو به څنګه وکړئ، په هغه باندې به کلیک وکړئ، هغه لیکل به ختم کړئ. هغه کوم لیک چې ترسره شوی وي دلته به تاسو خپل لیکل ولیکئ، بیا به یې اوکې کړئ. نو بس هر کله چې تاسو چاته میسیج پرېږدئ، تاسو خپله همدا اوس یې ازمایښت کوئ. ډېره خوندوره بهترینه طریقه ده. تاسو چې چاته میسیج پرېږدئ ډایرکټ به دغه ځواب په اتومات ډول د ده واتساپ ته وردرومي. مثلا دلته ما همدغه واتساپ ته میسیج لیږلی دی، تاسو وګورئ دلته همغه لیکنه په اتومات ډول ماته راغلی یوازې د سلام سره. نو دغه دوستانو طریقه هیله لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. او بیا هم په اخر کې وایم که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړي نو لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ د بیل نښان ورسره ووهئ تر څو زموږ هره نوې او تازه ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه.